قوم چې ظالم شي د ظالم الله دعا نه اخلي قوم چې ظالم شي د ظالم الله دعا نه اخلي حاکم په داسې مقرر کړي چې بیا سا نه اخلي پخوا کې په هغه جومات کې پاکستان شرموله مسلمان شرموله او پښتون شرموله د زند آباد او د مرد آباد او دا یو غل او دغه یو غل دا چغې والی شوي دي ولکه دا خو د قرآن حکم و چې لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي د نبی علیه الصلاة والسلام په آواز باندې خپل آواز مه اوچتوئ دې جومات کې دا خو هغه ځای دی حرم دا امن ځای دی من دخله کان آمنا دې تک جانی دشمن دی راغی هغه ته به امن حاصلي دا الله کور خو د امن کوری جومات خو د امن ځای دی جومات خو مسجد نبوی او حرم شریف دا حرمینو دا خو د امن دی نو په هغې کې چغې والو زه وایم دلته کې د جناح صاحب په قبر کې چغه والې شوې وه وی دا بېادبي شوې ده مقدمه پې درج کې ظلم یې کړی دی زه وایم د الله د پیغمبر مرتبې ته په کروڑونو اولیا په کروڑونو بزرگان په کروڑونو نیکان په کروڑونو صوفیان دا چرته هم نه رسي میشک کوا مینه کوا خو لا تقدمو بین یدی الله ورسوله د الله د پیغمبر بېعزتي خو مه کوه که نه دا الله د کور بېعزتي خو مه کوه که نه ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى دا مسله ده علماو مفسرینو لیکلي دي چې د الله د نبي په جومات کې به هم په تیزه خبره نه کوي د پیغمبر پاک دی جومات ته دلته خو راشه درود ووایه دلته خو ذکر وکا دلته خو د الله عبادت وکا دلته خو الله ته مخ کا که ستا جاني دشمن هم راغلی دی که نه نو وی زما دشمن خدا به پاکستان کې ګورو دا به بار ګورو او د الله د پیغمبر د الله د نبی خاطر کومه د الله د نبی د جومات خاطر کومه د الله د نبی د دغې منبر او محراب خاطر کومه چې دې منبر کې به محمد رسول الله ولاړو هغه منبر په اکه ځای جوړ دی په کوم ځای به چې محمد رسول الله په هغه وخت کې ولاړو په اکه ځای هغه منبر اوس هم جوړ دی او بلال صاحب به په کوم ځای کې چې د الله اکبر چغه والا په اکه ځای باندې هغه د الله اکبر ناره اوس هم والی شي نو زمونږ پښتانو مزدورۍ لتلي یې خوارو خلکو مزدورۍ لتلي او هلته کې د مرد آباد او دا یو غل دی دغه یو غل دی موږ په خپل اغلي یو موږ د بجلۍ غلا نه کوو موږ د خټکو د ګاډۍ نه غلا نه کوو زمونږ چې وس ورسي نو په پردي پټي کې پیاز او اوږه نه وباسو زمونږ چې وس ورسي نو په درنګو ګېډۍ د شپې د غنمو خلک کور ته نه وړي په سږني مني کې سوره جوار په دې ونډونو کې سپین شوي دا غله خلک نه کور ته وړي دا غلا نه دا مونږ غلاګانې نه کوو قسمه قسم طریقو سره غلاګانې رشوت یې مونږ نه اخلو دو نمبرۍ مونږ نه کوو ملاوټ یې مونږ نه کوو مونږ په خپله غلی یو او چې زه غلیم نو زما حاکم به هم غلی زما مشر به هم غلی دا فیصله د قرآن ده وکذلک نولی بعض الظالمین بعضا الله وایي زه په ظالم باندې ظالم حکمران راولم چې قوم ظالم شي حکمران به په ظالم دا زه په خپله غلمه ته په خپله غلې ته په خپله دو نمبرې ته پیسې ورکوې رشوت باندې کار کوې په اسپتال کې رشوت دی په تاڼه کې رشوت دی په تحصیل کې رشوت دی په دفتر کې رشوت دی په انتقال کې رشوت دی په نوکرۍ کې رشوت دی او یاره څه به راته ووایم خو که ته وایې چې زما ډاکټر سره 20 نمبر دی او مال دا نمبر 5 پکار دی نو ورکه یو 500 روپۍ چې 5 نه 1 ته به دې راولي غله څوک دي زه غلم ته غلې زما زوی غل ستا زوی غل دلته دې پاټلۍ باندې په زرګونو ونې ولاړې وي هغه چا لرکړې مردان ثوابي روډ باندې هم په 200 په 500 باندې نیلام شوې لاچې وې غټې ونې وې دا چېرته لاړې دا په څه قیمت باندې لاړې دا زمونږ او تاسو غلیو قوم چې ظالم شي د ظالم الله دعا نه اخلي قوم چې ظالم شي د ظالم الله دعا نه اخلي حاکم په داسې مقرر کړي چې بیا سا نه اخلي موږ باندې به د بد نه بدترین سړی راځي د ناکاره نه ناکاره به راځي موږ په خپله ټیک نه یو اعمالکم عمالکم